لنډه کیسه: بېوزله شتمن. په یوه ښار کې یو ډېر شتمن سړی اوسېده، خو د خلکو په نظر کې تر ټولو کنجوس انسان و. له هېچ چا سره به یې مرسته نه کوله، اولادونه یې هم نه لرل، او له خپلې مېرمنې سره یې په یوه ساده او کوچني کور کې ژوند کاوه. ټولو خلکو به پسې ردې بدې ویلې، هر چا به ورته نصیحت کاوه چې له نورو سره مرسته وکړي، خو هغه به تل خاموشه و. نه به یې د ځان سپیناوی کاوه او نه به یې څه ویل. په هماغه ښار کې یو قصاب هم اوسېده چې هره ورځ به یې خلکو ته وړیا غوښه ورکوله. ټولو خلکو به یې ستاینه کوله او د سخاوت کیسې به یې تر کلیو او بانډو رسېدلې وي. یوه ورځ دغه شتمن سړی وفات شو. د جنازې لپاره یې ډېر لږ کسان راټول شول. سبا چې خلک د قصاب دکان ته ورغلل، نو هغه هېچ چا ته وړیا غوښه ورنه کړه او په ژړغوني غږ یې وویل: هغه سړی چې د دې وړیا غوښې پیسې به یې راکولې، هغه نور په دې نړۍ کې نشته.